ما فیصل افریدی و کوم د فقیر سره تعلق ساتم بیسیکلی غټ افریدیو دیګو مخنن راغلی موږ د ملمانه راغلی چمن وختي مرګري سامرو شو غریبون په بازار روان شوی او چمن نرغو رسیدنو مې شدو ملمانو خمل مستیا حکومت له یو ډړګرنه ویر کوشي مطلب او پر دې ډېر غلطي خلک دغه مخکې قرباني کړي او سم لوړ دي په هر ډاګر خبر یو تاریخ دی نو موږ دا غوړو چې مطلب د خلکو سره ملګرتیا وکړو کاملی کجانی چې څه خبره مونږ ته تیار یو بل چې کوم المنغولي دغه مشکوریات او چې دمر لک ټینګ کې دمر په لاند او درول او مطلب دا کوم پښتون چې ملاتړ دی چې دغه په نره و درېګو و دا جرګه چې په هر طریقې چې دا ممکنه رمضان و زیات به غالبا مرشي خو درو مونږ لا سره راپور نه سوشل میډیا باندې نه سیګنل کورګي نو ریاست هم اخري حد لا رسیدلې لکه ظلم او جبر یو حاجی پوه شو د خلک دوه درې ځلې وزغلال مطلب منډه ور کړې خو دا بیا دوه داسې ریاکشن نه کی بس لندا گزار یا مطلب دا اوسه مطلب یو قانوني طریقه کې روان دي دا یو غیر قانوني لګیا دوی چې کوم 3-4 بجې راغلل دا وتا پریشن کوي دلته د شتګرد نشته دلته قوم د مینې محبت خلک دي دا یو وخت کې هدایتونه امن غوړي دلته خلک ذلیلہ شوي دي ستړي شوي قرباني ور کړي خلک سرونو نخلو شوي نو مهرباني وکړه چې کومه قومي جرګه موږ حکومت نه د مطالبه چې مهرباني وکړه چې ته دلته کوم احتجاج دی او کوم جرګه او د قبایلی روایت کې موږ د جرګه باندې چې تیمور او چې دایمو دشمن حرکت دی او موږ خو ریاست ته موږ بیا ریاست ته سوال زوري کوو چې مهرباني وکړه چې موږ سره ځنې غما کوو موږ تاریخ دی دا ضروري نه چې ته مطلب مو ته څونه یو مو 15000 کاله مخکې تاریخ دی ولا چاغه طریقې سره استعمال کوو چې سوچ کې به نه روچي خو عموما مطالبه دا چې مخبل جرګه ته پریه مخبل روایت ته پریه دلته مولا ولمنه راغلي کوټه چمان وزیرستان ملګری راغلي قسم ده چې سترګو کې وخت راغلي مودل ته والا کش پکړي دا غریبان دم راغړ بیگ په ولیا خسته یو ګرځي او دا خو چې ځون د پرانی لګي د قوم د پر راغلي غون پښتون یو والی د پر راغلي او بس دا وځي من د مطالبه چې نور ظلم نه مانو قانون کې کار سا وخت راوي اساتروم یې کوي ورجانه نه پاکستان مخکې منل خو اوس نه مانه بالکل د پاکستان جوړه دغه ته ما مجبور و چې موږ یو غلط ریاکشن وکړو نن چې څومره ولمنه راغلي په دغه راغلي چې ولا چې بیا را باندې راشه چې غوښونه د مات کم خو بس سوال درته کو ریکوست درته کو چې موږ ماستر یا ودلته مو خونه خواندې ونن ګوره درې څلور کسان وفات شوي دي شهیدون شوي دغه خورې پر هغه په مور خور به څه تیریږي او خاص کر د پښتنو پولیسو ته چې مړه تاسو له شرم په کار دی سړه او بیا خیبر پولیسو له چې مولا وزیرستان نه خلک راغلي دي او دلته روڅو ډازه پکاوه اله بندګانو مړه دمر لګ ډیر خو خپل روایت تر کې ژوندۍ کنه خپل روایت مو ته څوخی مو ته برید ولا څوخی چې ول مېلا راشي مو بیا ول ما په سر باندې کړه چار څورغه مو سره بي پناه وخت مو به خو څنګه ودرېدو نو مهرباني وکړه چې مو دا ریکوست خبر پولیسونو دا ریکوست چې تاسو وخت غن بالکل بنو پولیس باندې کې روزو او ویا یو چې ګوره مو دې کې نه یو سړی وسلو روزو امنو غړم تاسو خو په مشکلین کو بس ډیره مهرباني